رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې یو انسان هر سهار او هر ماښام درې وارې دا کلمات وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله جل جلاله به د دنیا د ټولو شانو د شر څخه وساتي. تاسو ته به دا ځای معلومي امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته په یو روایت کې راځي، په بل روایت کې راځي د خالد ابن ولید رضی الله عنه په باره کې دا راځي یو چا زهر ورته راوړل چې که ته رښتیا پر دی رب باندې ایمان لري چې هغه تا دا شر ساتي نو دا زهر دې ویخو. هغه ځینې اخیستي دي دغه سړي دا کافر و مخ ته دا زهر خوړلی دي اوبه یې پسې څښلي دي، الله تبارک وتعالی هېڅ هم نه دي ورباندې کړي، هغه ایمان راوړی دي او څه شی ویلي دا کلمات یې ویلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سهار منځ دې وکړي درې وارې ووایه، مخستن منځ دې وکړي بیا یې درې وارې ووایه، یا د ماښام د لمانځ دې وکړي بیا یې درې وارې ووایه. بس صرف سهار و ماښام دا ویل کېږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا داسې دم دی، دا داسې تعویض دی، دا داسې باطل نامه ده، دا داسې زورورې کلمات دي چې تا د دنیا د هر شي د شر څخه ساتي. څونه اسانه ذکر دی، څونه اسانه وظیفه ده، څونه اسانه ښوول سوی د الله تبارک وتعالی د طرفه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولی ذکر دی او څونه اسانه کلمات دي. دا باید زموږ د هر بچي د هر کوچني زده وي، خو موږ دا دی د شان ته وخت نه ورکوو او بیا په اخري کې چې کله د شیطان په وسوسو کې راسو بیا نعوذ بالله الله ملامتوو یا د الله رسول ملامتوو یا علماو ملامتوو یا په دین د دینه څه بېزاري ښکاره کوو. وجه څه وجه ده؟ زما خپله بېدیني ده چې زه بېدینه سم نو زما سره شیطان ملګری، شیطان خو دې د الله و دین ته نه راولي زما ورور. که ته به د الله و دین ته خپله ځان محتاجه بولې، چې د الله و دین ته مو ځان محتاجه ونه بولې، د کلماتو ته ځان محتاجه ونه بولې، له اسمانه الله فرشتې ستا لپاره نه راستوي چې پلانکی خان په طبیعت یې ډېر نازک طبیعت دی ته ورسه د الله زما دین دته ورسه، نه الله و دې ته پروا لري. نو اسانه کلمات دي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. درې وارې د سهار د لمانځه وروست، درې وارې د ماښام یا د ماخستن د لمانځه وروست. د حدیث شریف روایت ابو داود او ترمذي دواړو کړی دی. الله